امریکا اجازه نړیوال بانکونه افغان محلي بانکونو ته پیسې لیږلی شي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان زیاته برخه شتمني کنګال او په دې هېواد کې اقتصادي بحران رامنځته کړ چې ورسره هممهاله افغان خصوصي بانکونه هم له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. له دې سره تر خوا تر بل هر وخت افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. اوس تازه امریکا د افغانستان د بانکي سیستم د ښه والي لپاره اجازه ورکړې او ویلي دي چې نړیوال بانکونه په مشروطه ډول سره افغاني محلي بانکونو ته د پیسو لیږد کولی شي. د امریکا د خزانې وزارت په خپله تازه اعلامیه کې په ډاګه کړي چې نړیوال بانکونه د افغانستان محلي بانکونو ته د بشردوستانه اهدافو لپاره پیسې لیږلی شي. هغوی زیاته کړې چې خیریه سازمانونه نغدې پیسې د افغان ښوونکو او روغتیا برخې د کارکوونکو تنخواوې لیږلی شي. د اګست پر 15 نیټه طالبانو کابل ونیوی او څو ورځې وروسته د امریکا د خزانې وزارت د افغانستان 9.5 میلیارده ډالر شتمني کنګل کړه چې له دې امله اوس افغانستان له لوی اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی. په دې اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي که امریکا د افغانستان کنګل پیسې خلاصې نه کړي نو په افغانستان کې داسې امکان شته چې 100% کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند وکړي. له امریکا څخه په دې هکله زیاتو هیوادونو تر اوسه غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل پیسې خلاصې کړي، خو اوس تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش هم له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پیسې خلاصې کړي او افغانستان له اوسنیو بدو حالاتو وژغوري. د افغانستان د کنګل شتمنۍ په هکله ویل شوي چې ښایي د دې پیسو یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر 11 قربانیانو ته ورکړل شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.